ملګرو سلامونه هیله ده روغ او جوړ اوسئ. کارونه چارې او هر څه به منظم روان وي. روژه به مو هم په پوره خوند او رنګ سره تېرېږي له ثوابونو سره یو ځای. کابل ته راغلي یو د روژې 14 روژه ماتی مو کړی دی. داسې یو رنګین او داسې یو ښکلی نرم پوست باران وریږي چې زموږ شیبې ډېرې خوندورې کړي دي. د شارینو ساحه ده. ما وی راځئ تاسې ته یو څه شی وړاندې کړمه د خیره سره خوند واخلئ. که دلته نږدې یاست راووځئ او له دغه رنګین ګلابي خوندور او لذت بخشه موسم څخه خوند واخلئ. عابد صاحب عکاسي کوي دغه ځایونه به هم تاسو ته وښیي او ډېر خوږ باران وریږي. ما ته هغه بیتونه رایاد شول چې باران یې تږی بیابان یم زه یم له تا نه چې هم تا ته در روان یم زه یم تک د دروازې شوېلې څوکې ویل مې چې در زار د شمریان یم زه یم تا عابد صاحب موبایل ورکړه ملګري ته احتیاط به ډېر کوې. ماشاءالله ډېر ښه موسم دی، ډېر ګلالی موسم دی. میده پشم وریږي کابل باندې میده باران دی. شریدو ساحه ده انشاءالله چې دلته به ډېر ښه خوند واخلو. بالکل به د ګرمۍ نه موږ راغلي ول. ګرمي وه عابد صاحب خو ډېره نه وه. ګرمي چیرې وه؟ دغه ځایونه ورته وښیه ځوانه رامخکې شه که نه دغه ځایونه ورته وښیه د موټرو کاروبار ورته ښایه او خیر کتل همده شوې د جامو تاوان به زه درکړم. ته خو د باران په شپه مزه د مینې وګوره. موسم خمار جانان دی او ته ځې تیاره ده خوشې لاره ده باران دی او ته ځې نه ټول ښایست زموږ د چم نه ستا یوه خبره دا کلی خو په تا باندې ودان دی او ته ځې. بس دوستانو دغه شیبه مې په تاسې باندې پیرزو موږ هم دلته یو یادګار سره خوندي کړ. خدای دې وکړي چې خوند مو ترې اخیستی وي او که دلته وای وګرځېږئ نن شپه ماله د لونګو بوټې راوړه. که دلته نه وې په کنډو ورپسې واوړه ماله د لونګو بوټې راوړه. بس نو دوستانو ښې شپې ښه وختونه. بیا هم که چیرې تاسې غواړئ وطن مو یاد شوی وي هغه ملګري چې له هېواده لرې دي کمنټونه راته وکړئ. ستاسې لپاره به د ورځې د شپې د مازدیګریو او ماښامونو ویډیوګانې جوړوو. الله مو مال ښه وختونه. د خدای په امان.